د کهانۍ په شروعات کې مونږ وینو چې په 11 سپتمبر 2001 کې په لندن کې په یو ټاور کې یو غټه دماکه وشي او په دغه دماکه کې تقریبا 300 خلک مړه شوي وي او د دې واقعیا نه 2 کاله بعد په سی آی ای ډیټینشن سنټر کې مونږ د ډین نوم یو سی آی ای وینو چې یو کس یې ګیر کړی وي او د هغه نه معلومات حاصلوي. دا کس د پاکستان نه ګیر کړی وي او د ریپورت مطابق دې کس په 2001 دماکه کې اسامه بن لادن سره مرسته کړې وي. د دې کس باره کې د دې دا خیال وي چې دې کس هغه کسانو ته پیسې رسولې دي کوم کسانو چې د 2001 دماکه کړې ده. په دې میشن کې ډین سره د مایا نوم یو بل جونیئر سی آی ای افسر هم وي. اصل کې ګورنمنت دې له د اسامه بن لادن ذمہواری ورکړې وي، یعنی چې تاسو د اسامه بن لادن باره کې دا معلومات حاصل کړئ چې هغه په کوم ځای کې اوسېږي، ځکه چې د 2001 نه پس هم سی آی ای د اسامه بن لادن خفیه کور را معلوم نه کی. د دې نه پس ډین هغه کس له مختلف قسمه سزاګانې ورکي، خو هغه کس دې ته د خپلو ملګرو او د اسامه بن لادن باره کې یوه خبره هم ونه کی. خو د ډیرو وخلو او د سزاګانو ورکولو باوجود هم چې دې دغه کس نه معلومات حاصل نه کړي، نو بیا ډین دغه کس له په غاړه کې د سپي پټۍ واچي او ډیر په بېرحمۍ سره پرې راباندې کی. د دې نه پس د اسلام آباد کې امریکن بیس ته راشي او هلته کې د اسامه بن لادن ګرفتارولو پلان جوړول شروع کی. ډین مایا ته وایي چې موږ کوم کس ګرفتار کړی دی نو موږ به د هغه نه د اسامه بن لادن ټول معلومات حاصلو، ځکه چې هغه سره د اسامه بن لادن ټول معلومات پروت دي. په دې باندې ورته مایا وایي چې هغه کس اسې هم 3 ورځې خوب نه دی کړی او دماغي توازن یې ګډوډ شوی دی او موږ له د هغه نه اوس دا خبرې ویستل ډیر آسان دي، ځکه چې موږ به هغه له وړومبې ښه خوراکونه ورکو او دې سره به هغه زموږ په جال کې ونښلي او بیا به ترې موږ ټول معلومات حاصل کړو او دغه شان دی په خپل پلان کې کامیاب شي او د دې کس نه د هغه سړي باره کې تپوس وکړي د کوم سړي په مدد سره چې دی اسامه بن لادن نیولی شي او هغه سړی بل څوک نه وي بلکې ابو احمد الکویتي وي، چې بیا دې د دې کس نه د ابو احمد باره کې تپوس وکړي. نو په جواب کې ورته دغه کس وایي چې ابو احمد یو کمپیوټر ایکسپرټ و او د اسامه بن لادن دپاره به یې کار کول او زه په ژوند کې صرف یو پیره هغه سره په کراچۍ کې ملو شوی وم چې ما ته د اسامه بن لادن یو خط راکړ او په هغه خط کې لیکلی و چې جهاد جاري ساتئ، چونکې مایا او ډین د ابو احمد نوم د دې نه مخکې چېرته هم نه وي اورېدلی. په دې وجه دی بیا د هغه قیدیانو نه د ابو احمد باره کې تپوسونه شروع کی، کوم قیدیان چې دی په دې کیس کې ګرفتار کړي وي او هغه قیدیان دې ته وایي چې موږ ابو احمد پیژنو او دا هم ورته وایي چې ابو احمد د اسامه بن لادن نایب دی. دې خبرې سره د مایا دا یقین وشي که موږ چېرته ابو احمد ته ورسېدو نو زموږ دپاره به اسامه بن لادن ګرفتارول اسان شي. د دې نه پس په جولای 2005 کې په لندن کې په یو بس کې هم دماکه وشي چې په هغې کې ډیر شي خلک مړه شي او د دې دماکې قصوروار هم اسامه بن لادن وګڼي. بل طرف ته مایا په پاکستان کې آی ایس آی ډیټینشن سنټر ته لاړه شي او هلته کې د یو مارخور نه د ابو احمد باره کې تپوس وکړي. دغه آی ایس آی والا دې ته وایي چې موږ ابو احمد پیژنو خو موږ ته دا پته نشته چې هغه اوس په کوم ځای کې دی، ځکه چې هغه ډیر وخت په یو ځای باندې نه پاتې کیږي. د دې نه پس مایا او ډین د نورو کسانو نه هم د ابو احمد باره کې تپوس وکړي، خو دې ته د ابو احمد باره کې څه کنفرم معلومات میلو نشي او کومو قیدیانو سره چې د ابو احمد باره کې معلومات وي نو هغې د ډیرو وخلو باوجود هم دې ته خوله کولو نه کي. د دې هر څه نه بعد ډین ډیر زیات ستړی شي او مایا ته وایي چې زه واشنګټن ته ځم او ته هم ما سره لاړه شه، خو په جواب کې ورته مایا وایي چې تر څو پورې ما اسامه بن لادن نه وي را پیدا کړی نو زه د دې ځای نه چېرته هم نه ځم. بیا ورته ډین وایي چې دلته کې ستا ژوند ته خطره ده، خو د مایا په دې خبرو باندې هیڅ پروا نه وي او دلته کې تې پاتې شي او خپل ټول وخت یعنی شپه ورځ د اسامه بن لادن په تلاش کې ولګي. د دې نه پس په سپتمبر 2008 کې مایا خپلې ملګرې سره یو پاکستاني هوټل ته راغلی وي، خو په دې کې اچانک په دغه هوټل کې یو ګرنیټ وډزېږي چې ډیر شي خلک پکې مړه شي او د خوشقسمتۍ نه مایا او د هغې ملګري پکې بد شي. د دې واقعیا نه یو کال بعد د مایا افسر مایا ته وایي چې د جوردن یو ډاکټر دی او هغه د اسامه بن لادن دپاره کار کوي، خو اوس هغه ډاکټر په پیسو باندې موږ سره کار کولو ته تیار دی چې بیا هغه ډاکټر افغانستان کې امریکن بیس ته راوغواړي. خو د مایا دا شک وي چې حسنه دا ډاکټر موږ سره دوکه وکړي، خو د دې شک باوجود هم مایا خپلې ملګري سره افغانستان کې امریکن بیس ته لاړه شي او چې کله هغه ډاکټر په خپل ګاډي کې د دې بیس طرف ته را روان وي نو د مایا ملګري د چیک پوسټ پوجان د دې د چیکینګ کولو نه منې کي، ځکه چې حسنه دې ویریږي او وتښتي او چې څنګه دغه ګاډی د دې خواله راورسي نو د ګاډي نه 2 کسان راکوشي او چې پوجان د هغې د چیکینګ دپاره ورنږدې شي نو هغه
دغه دواړه کسان په بمونو باندې ځان والوزي. په دې دماکه کې د مایا ملګري او نور ډیر شي پوجان هم مړه شي او چې کله دا خبر مایا ته ورسي نو هغه د خپل ملګري د پاره ډیره زیاته خپه شي او په دې دوران کې ورته یو بل بد خبر هم ملو شي او دا پته ورته ولګي چې د کم سړي موږ د کلونو نه تلاش کوو یعنی ابو احمد هغه اوس مړ شوی دی. دې خبرې سره د امریکا ډیټنشن ډپارټمنټ باندې هم ډیر دباو راشي ځکه چې په دومره کلونو کې دې له څه هم په لاس ورنشي. په دې وجه دې دا فیصله وکړي چې موږ له زر تر زره اسامه بن لادن تلاش کول پکار دي او یو څو ورځې بعد مایا ته هم د یو ډیټنشن لیډي نه دا خبر ملو شي چې د 2001 نه بعد د ډیر شي ملکونو په ایرپورټ کې داسې کسان گرفتار شوي وو چې هغه په نقلي پاسپورت باندې بل ملک ته وړېدل چې په هغه کې د یو کس نوم ابراهیم وي او د هغه شکل بالکل د ابو احمد په شان وي. دې خبرې سره مایا ته دا پته هم ولګي چې د ابو احمد اترونه دي او د ټولو شکلونه بالکل یو شان دي او د کم کس باره کې چې دې ته خبر ملو شوی وي نو هغه د ابو احمد رور وي یعنی ابو احمد اوس هم ژوندی وي. د دې نه پس مایا په واشنگټن کې ډین تکالو کې ورته وي چې ابو احمد اوس هم ژوندی دی ځکه چې داسې یو خطرناک کس مړ شي نو د هغه باره کې هر چا ته خبر ورسي. بیا ډین مایا ته وي چې زه ستا دپاره اوس څه وکم نو په جواب کې ورته مایا وي چې زما د ابو احمد نمبر پکار دی چې بیا ډین د دې دپاره کویت ته لاړ شي او د کویت شهزاده سره ملو شي او په ګفت کې ورته یو لمبرګینی گاډي ورکي خو په بدل کې ته د ابو احمد نمبر وغواړي. دغه شهزاده دله د ابو احمد نمبر ورکي چې د هغې نه پس ډین دغه نمبر مایا ته ورسي او بیا مایا دغه نمبر ټریک کول شروع کی خو نمبر زیات تر وخت بند وي او چې کله نمبر آن شي نو دې ته پته ولګي چې ابو احمد پاکستان کې په راولپنډي کې دی. د دې نه پس مایا خپل چیپ له لاړه شي ورته وي چې ما له په راولپنډي او پېښور کې په سیف هاوس باندې څلور اپریټره پکار دي خو په جواب کې ورته چیپ وي چې ته د کم کس تلاش کې نو تا ته دا پته هم نشته چې هغه مړ دی او که ژوندی. په دې خبره باندې مایا له ډېره غوسه ورشو چیپ ته وایي چې زه به واپس واشنګټن ته لاړه شم خو د هغې نه پس که څه ګډوډ وشو نو بیا به اتارټي له ته د هغې جواب ورکړي. د دې خبرې اورېدو نه پس چیپ د مایا خبره ومني او هغې له اجازت ورکړي چې بیا مایا خپل ټیم سره شپه ورځ د ابو احمد تلاش شروع کړي خو دې ته په یو ځای کې هم ابو احمد ملو نه شي ځکه چې ابو احمد په یو ځای باندې نه ودرېږي او مسلسل ځای نه بدلی. خو چې یوه ورځ کله د ابو احمد نمبر آن شي نو په دغه موقع باندې هغه ځای کې د CIA ایجنټان هم وي چې په پټه باندې د ده نه تصویران وباسي. د ابو احمد نه تصویران وباسل ډېره غټه خبره وي ځکه چې اوسه پورې ډېرو کمو خلکو د هغه شکل لیدلی وي. د دې نه پس یوه ورځ چې مایا خپل ګاډي کې روانه وي نو په دې باندې اچانک حمله وشي خو د خوشقسمتۍ نه دا بد شي او د دې ژوند ته د ډېرې غټې خطرې جوړېدلو په وجه دا واپس امریکا ته راوغواړي او لږ وخت بعد پاکستان کې CIA ایجنټانو ته دا پته هم ولګي چې ابو احمد په ایبټ آباد کې یو غټ او بند کور کې اوسېږي چې د هغې نه پس د CIA ایجنټان په میاشتو باندې په دغه کور باندې نظر ساتي او د ډیر جانچ کولو نه پس دې ته دا پته ولګي چې د کور دیوالونه 10 فوټه اوچت وي او کړکۍ همیشه بندې وي او د بره چت چاردیوالي هم 2 فوټه اوچته وي او د سټلایټ په مدد سره ورته دا پته هم ولګي چې په کور کې 3 ښځې او څه ماشومان اوسېږي او د دې نه علاوه یو سړی هم پکې وي چې د کور نه بار نه راوځي او زیات تر وخت په بره چت باندې تیری خو د دیوالونو د اوچتوالي په وجه د بار نه نشي لیدلی. دې سره د ټولو افسرانو دا شک پیدا شي چې دا یو خطرناک سړی کیدی شي خو د مایا دا پوره یقین وي چې دا سړی اسامه بن لادن دی او خپلو افسرانو ته وایي چې موږ له فورا په دغه کور باندې حمله کول پکار دي خو ټول افسران دې سره اتفاق ونه کړي او سکیورټي اډوایزر هم ورته وایي چې د حملې کولو دپاره موږ ته کنفرم ثبوتونه پکار دي چې اسامه بن لادن په دغه کور کې دی د هغې نه پس به حمله کیږي خو چیپ ورته وایي که اسامه بن لادن زموږ نه وتښتېدو نو بیا به یې چېرته هم ګیر نه کړو او همیشه به دې موقع پسې خفګان کوو. په دې وجه سکیورټي اډوایزر چیپ له د حملې کولو اډر ورکړي او بیا چیپ د US نیوي یو ټیم تیار کړي او هغې له داسې هلیکاپټر ورکړي چې په رډار کې نه راځي خو د CIA په منځ کې اوس هم دا بحث جاري وي چې په ایبټ آباد کې په دغه کور باندې حمله وشي او که نه ځکه چې دې ته اوس هم دې باره کې کنفرم معلومات نه وي چې په دغه کور کې اسامه بن لادن شته دی او که نه او که موږ چېرته په دغه کور باندې حمله وکړه او د هغې باوجود هم موږ ته اسامه بن لادن ملو نه شو نو امریکا سره به د پاکستان تعلقات خراب شي او دې ټول دې ریسک اخیستلو ته تیار نه وي. خو صرف مایا ورته وایي چې زما پوره یقین دی چې په دغه کور کې اسامه بن لادن دی. د مایا دې خبرو سره ټول اتفاق وکړي او په دغه کور باندې د حملې کولو دپاره افغانستان ته یو ټیم ولیږي او هلته کې د یو څو ورځو ټریننګ ورکولو نه پس په 2011 کې په 1 مئی باندې په ایبټ آباد
کې په هغه کور باندې د حملې کولو دپاره روان شي او هلته کې د لینډینګ کولو په وخت کې د یو هلیکاپټر شاته نه لکه دیوال سره وجنګیږي چې دې سره دغه هلیکاپټر خراب شي او دوباره د پاسېدو هیڅ امکان نه وي. د دې نه پس یو ایس نیوي فورسز دغه کور ته دننه ور روان شي خو د دننه کور نه پې د ګولو باران شروع شي خو چې کله پې سی ای ای والا فایرنګ وکړي نو په هغې کې ابو احمد مړ شي او بیا سی ای ای والا مختلفې پوزیشنې واخلي او په کور کې دننه اسامه بن لادن تلاش کول شروع کړي خو چې څنګه یو دوه افسران بره چت ته وخیجي او د یوې کمرې دروازه کولو کړي نو په هغه کمره کې تکه توره تیاره وي خو چې په دغه کمره کې لږ ونتکې شور وشي نو دوی پې د بار نه فایرنګ وکړي او چې بیا څنګه دننه ورشي وګوري نو یو سړی په ګولو باندې لګېدلی وي او دغه سړی بل څوک نه وي بلکې د القاعد لیډر اسامه بن لادن وي چې هغه پسې امریکا د کلونو نه شاته لګېدلی وي او آخر کار په کلونو بعد په یو اپریشن کې هغه شهید کی. د دې نه پس یو ایس نیوي والا خپل هډ کوارټر ته خبر ورکړي چې موږ اسامه بن لادن شهید کو خو د هډ کوارټر د سیډ ورته خبر ملو شي چې پاکستان ته دې باره کې پته لګېدلې ده. په دې وجه تاسو له زر تر زره سره د ثبوتونو د دغه ځای نه راوتل پکار دي چې بیا یو ایس نیوي والا څه ضروري څیزونه او د اسامه بن لادن باډي په هلیکاپټر کې واچوي او د دغه ځای نه را روان شي او د افغانستان جلال آباد امریکن ایر بیس ته واپس راشي. دلته کې چې مایا د اسامه بن لادن باډي وویني نو دې ته دا اندازه وشي چې دا اسامه بن لادن دی او د هغې نه پس دوباره خپل ملک یعنی امریکا ته روان شي. دې سره دا سټوري هم په دې ځای باندې ختمیږي. ګرانو کتونکو که ویډیو م خوښه شوې وي نو لایک کمنټ کوئ او چینل در سره سبسکرایب کوئ.